د ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار وایي د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو مرستو په تړاو له بیاکتنې ملاتړ کوي. هغه زیاتوي چې د امریکا خلک د ملګرو ملتونو د قراردادیانو له لوري طالبان ته د څه باندې 3 میلیارډ ډالرو پیسو د لیږد ملاتړ نه کوي. هغه ادعا کوي چې سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د تړونونو په تړاو پریکړو کې اغیزناک رول لوبوي. د امریکا خلک نه غواړي څه باندې 3 میلیارډ ډالر د ملګرو ملتونو د قراردادي شرکتونو له لارې طالبانو ته ولېږل شي. دا بهیر طالبانو ته دا فرصت برابروي چې د خپلو پلویانو او مخالفینو ترمنځ تبعیض رامنځته کړي. د دغه څرګندونو په خبرګون کې د افغانستان اقتصاد وزارت د ادعا ردوي او وایي چې اسلامي امارات د ملګرو ملتونو د مرستو او تړونونو په بهیر کې هیڅ ډول لاسوهنه نه لري. وزارت اقتصاد امارات اسلامی سخنان اخیر مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا را شدیداً و قویاً رد میکنه. ما هیچ نوع دخالت در روند کمک ها و همچنین در قراردادهای سازمان ملل متحد نداشتیم. وزارت اقتصاد امارات اسلامی تسهیلات بیشتر را برای کمک های بین المللی همیشه فراهم ساخته است. کشور ما در شرایط موجود متاسفانه یک رقت اقتصادی و بحران اقتصادی را تا جای داره تجربه میکنه. بنان کمک های خارجی هرگاه کم شود و یا هم قطع شوه مستقیما میتونه بحران افزایش بده. لبلخوا ځینې هیوادوال وایي چې په هیواد کې بېروزګارۍ او بېوزلۍ ته په پام سره له افغانستان سره بشري مرستې یوه جدي اړتیا ده. مردم غریب هستند، بیچاره هستند، ندارند. اگر همین کمکام نباشند بعضی شورا در بعضی موقعیت‌های کابل خودتان می‌بینید که مردم در گدایی رو آوردن. نړیوال سازمانونه باید د افغانستان په دا اوسنی فعلي شرایطو کې د کمکونه بند نکړي. په دې خاطر چې هر افغان یا هر مسلمان هر څوک د نوو ستونزو سره مخ دی. سپینې ماڼۍ ته د ډونالد ټرمپ تر راتګ وروسته هغه یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې د امریکا بهرنۍ مرستې د 90 ورځو لپاره وځنډول شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک روبیو هم اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره حیاتي مرستې له دې بندیزه مستثنا دي او د امریکا مرستې به د دغه هیواد د ملي ګټو پر بنسټ دوام ومومي. درنو لیدونکو په همدې موضوع بحث لرو. په بحث کې راسره د اقتصاد وزارت ویاند ښاغلی عبدالرحمن حبیب دی. ښاغلی حبیب ستړي مشئ کور مدان چې بلنه ومنلې او خپرونه کې م ګډون کړی دی. پوښتنه ورسره همدا مطرح کوم د امریکا د ملي امنیت یا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار هغه څرګندونې چې ویلي وو په بهرنیو مرستو کې د اسلامي امارت مداخله کوي یا په قراردادونو کې لاسوهنه کوي. که څه هم چې اسلامي امارت په ځانګړې توګه اقتصاد وزارت هغه خبر رد کړی ده او د دوی په وړاندې غبرګون خو ویلي چې نه یوازې لاسوهنه شوې بلکې دوی ته نورې اسانتیاوې برابره شوي دي. ولې دغه څرګندونې څنګه کیدای شي دغه معلومات له کومه شوي دي دوی څومره لاسرسی لري د دغو معلوماتو راټولولو ته چې ګویا دوی ته وښیي چې په مرستو کې لاسوهنه کیږي؟ ستاسو له بلنې څخه مننه. تاسو بهتره معلومه ده چې د نړیوالې ټولنې بشري مرستې د پیل څخه تر اوسه د ملګرو ملتونو سازمان د اړونده دفترونو له لارې د امارتي ادارو له مداخلې پرته په مستقیم ډول د کورنیو او بهرنیو یو شمېر انجوګانو لخوا ترسره شوي چې د قرارداد او د تدارکاتو پروسې هم د ملګرو ملتونو سازمان اړونده بنسټونو لخوا د خپلو کاري طرزالعملونو په بنا ترسره شوي او د ملګرو ملتونو ادارو په قراردادونو کې او په ټوله کې په دې برخه کې د وزارتونو او ادارو لخوا هیڅ راز لاسوهنه نشته. ترخوا بیا اقتصاد وزارت اړونده وزارتونو او سکتوري ادارو سره په پوره همغږۍ د اقتصادي تحرک او د بېوزلۍ د کمولو لپاره هڅه کړې چې د مرستندویو بنسټونو لپاره کومې لازمې اسانتیاوې چې هغه ورته اړتیا لري رامنځته کړي او همدارنګه د کورنیو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو د فعالیتونو او د پروژو څخه د نظارت ترڅنګ بیا د شفاف فعالیتونو ملاتړ کوو. متاسفانه کومې څرګندونې چې دوی کوي او په خپلو راپورونو کې دوی ته اشاره کوي دا هغه مشکلات دي چې د هغه بنسټونو مشکلات ښیي او متاسفانه داسې یو بې بنسټه غونډې ادعاګانې دي او په دې تړاو حتی خپله دغه د ملګرو ملتونو د سار کومې ادارې چې دي هغو هم پر دې تاکید ده چې په دغو مسایلو کې د امارتي وزارتونو لخوا هیڅ کومه لاسوهنه نشته. بله ښاغلی حبیب د سپین ماڼۍ ملي امنیت سلاکار څرګندونې یا د ملي امنیت اداره یوه بې باوره اداره نه ده، هغه یو باوري اداره ده. دغه ادعاوې د
څه په اساس کې او تر شا یې تاسو ویل چې بې بنسټه یا بې ځایه ادعاوې دي موخه څه ده له دې ادعاونه؟ دوی خو په ټوله کې اوس دغه د بشري مرستو پراختیایي مرستو لړۍ د کوم چې د امریکې لخوا تمویل کېده په ټوله نړۍ کې په دې هیوادونو کې درول شوي دي. یوازې د افغانستان موضوع نه ده، صرف یو شمېر فعالیتونه ول چې په افغانستان کې د بشري مرستو د عنوان لاندې بیا د ملګرو ملتونو سازمان اړونده بنسټونو لخوا ترسره کېدې او دا په مستقلانه ډول د همدغو سازمانونو او بنسټونو تر مدیریت لاندې د بشري مرستې شوي دي. متاسفانه په دغه مورد کې تاسو بهتره معلومه ده چې دا ادعاوې دي، داسې کوم کره معلومات یا مستند اسناد چې د لاسوهنې په اړه موجود نه دي. دوی غواړي چې هغه خپله ناکامي په دغه شکل باندې په دغسې یو افاتو په دغه راز منفي تبلیغاتو باندې یو پوښښ ورکړي. حال دا چې تاسو به مخکې تر دې د امریکې هېواد د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې هم یو وارې ده چې په میډیا کې راغله چې هغوی خپله په دې موضوع ته اشاره کړې ده چې کومې بشري مرستې چې افغانانو سره کېږي یعنې په $1 کې 12 سنټه خلکو ته رسېږي او متبخي د همدغه بنسټونو او سازمانونو له لارې تر اوسه حساب نه ده معلوم. دا یو مشکل ده چې د دوی ترمنځ ده او نه باید د دغه اوسني روان وضعیت څخه بیا دوی هغه خپل سیاسي اهدافو لپاره ترې ګټه پورته کړي. بله ښاغلی حبیب، سیاسي اهداف څه کیدای شي؟ دا د امریکا د ادارې خپلمنځي ستونزې د دې باعث شوي دي چې دغه ډول څرګندونې وکړي که نه په کور دننه دلته بشري مرستو کې د لاسوهنې کوم څرک شته؟ دوی غواړي چې دغه زموږ لاسته راوړنو ته یو منفي پوښښ ورکړي. کوم لاسته راوړنې شوي تاسو بهتره معلومه ده چې اوس موږ د بهرنیو د اتکا نه پرته خپل اقتصادي ثبات لپاره هلې ځلې کړي دي. د کوم لاسته راوړنې چې دي دا ټول د کورنیو سرچینو یا عایداتي کوم کور دننه کوم منابع دي د هغو څخه په ګټه اخیستو کېږي او اقتصادي تحرک رامنځته شوی ده په بېلابېلو برخو کې لاسته راوړنې دي. دوی غواړي چې دا د خپلو دغه بشري مرستو چې هغه زموږ پر اقتصادي ثبات چندانې اغېزې هم نه لري دې ته ډېر داسې یو مهم او جلوه ورکړي. حال دا ده چې دا په بیړني حالاتو کې د عامو وګړو لپاره خپل اغېز لري خو پر اقتصادي ثبات او ودې باندې بیا اثرات دومره ډېر نه دي. بله، د اقتصادي ثبات او ودې ترڅنګ د دغو مرستو کمیدل په روان وضعیت باندې څومره اغېز کولی شي؟ دا چې موږ اقتصادي مشکلات لرو، اقلیمي تغییراتو څخه زیانمن شوي یو، داسې طبیعي حوادثو شاهدان وو، په ټولو کې نورې یو څه مشکلات هم شته دي چې معیشتي ستونزې رامنځته کړي دي. دلته د فقر او بیکارۍ کچه لوړه شوې ده ځکه هغه پراختیایي مرستې چې نړیوالې ټولنې پخوا تر دې ترسره کولې هغه په دې تېرو 3 کلونو کې ټولې متوقف شوي دي. د بشري مرستو دوام کولی شي چې دغه بیړني حالاتو کې یو څه معیشتي ستونزو د حل لپاره اغېزې ولري خو په ټوله کې په بشري مرستې داسې نشي کېدای چې د یو هېواد اقتصاد په پښو ودري. دا چې مشکلات لرو، اقتصادي مشکلات لرو، موږ عام خلک د بشري مرستو او داسې کومکونو او لاسنیوي ته ضرورت لري خو په ټوله کې دا بیا پر اقتصادي برنامو او پر اقتصادي ثبات باندې زموږ ډېر تاثیرات نه لري. بله ښاغلی حبیب، سره له دې چې د ډانلډ ټرمپ له راتګ سره د بهرنیو مرستو لړۍ په هغې کې بشري مرستې هم وې دا د څه وخت دپاره بندې شوې، افغانستان باندې هم دغه مرستې بندې شوي دي. که داسې راته ووایاست چې ځینو نهادونو یا بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه د دغو مرستو له بندېدو سره وځنډول، داسې ارقام که راته راکړئ چې څومره بنسټونه په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي دي؟ دغه یو موضوع ده چې داسې کوم بنسټ په رسمي ډول نه ده بند شوی، صرف داسې موږ یو شمېر بنسټونه لرودل یا د ملګرو ملتونو سازمان اړونده بنسټونه ول یا هم داسې نور چې دوی یوه برخه د دغه فعالیتونه یې د امریکې هېواد او خصوصا د امریکې د پراختیایي ادارې یا د یوسیډ لخوا تمویل کېدې. کله چې دغه مرستې تعلیق شوي دي نو د دوی هغه فعالیتونه هم د اوس مهال لپاره نه یوازې په افغانستان کې بلکې د دغه بنسټونو هغه د فعالیت ساحه په ډېرو هېوادونو کې په ټولو هېوادونو کې دغه برخه یا دغه څانګه چې د امریکې لخوا تمویل کېده او د اوس مهال لپاره تعلیق شوي دي. شاوخوا داسې تر 1.5 موږ کورنۍ او بهرنۍ موسسې لرو، انجوګانې لرو چې دوی د یوسیډ ادارې لخوا
یو برخه د فعالیتونو تمویل کړي چې هغه اوس فعلا لپاره تعلیق شوي دي. بله ښاغلی حبیب، د دې مرستو ترڅنګ کله چې دغه بشري مرستې وځنډول شوې په افغانستان کې هم د بېروزګارۍ او فقر د کچې زیاتوالي ته په پام باندې یو ډول غوغا جوړه شوې ده. د بدیلو لارو په تړاو که راته ووایاست بدیلې لارې څه دي؟ دغه غوغاوې څه معنا لري تر شا؟ او اقتصادي وضعیت اوسني وضعیت کې اوسني حالاتو کې څه ډول دی، په کوم لور روان دی؟ اقتصادي تحرک مثبت لور ته روان دی. انشاءالله په دې برخه کې داسې کومه ستونزه نشته چې زموږ پر اقتصادي وضعیت منفي اغېزې پرېږدي. یو تبلیغاتي او رواني وضعیت د دغه مرستو د تعلیق یا ځنډېدو سره و چې په یو لنډمهاله توګه پر بعضو شخصونو باندې خپل اغېزې لرودي، خو هغه هم لله الحمد اوس حل شوي دي. خصوصا په دغه 2 هفتو اولو کې که تاسو پام یې په د افغانۍ په ثبات باندې یو څه تاثیر درلوده، هغه منفي تبلیغاتو له وجې. اوس بیرته افغانۍ خپل ثبات ته رسېدلې ده او په عادي حالت کې ده. نور د نرخونو په ټیټوالي او جګوالي کې هم یو څه تاثیرات پرېښودلي وو په اول کې چې په 1 هفته 2 هفتو کې شهیدان، اوس بیرته دا حالت کنټرول شوی ده. په ټوله کې دا یو منفي تبلیغاتو وجه وه، یعنې زموږ پر اقتصادي تګلارې، طرحې، برنامو او پر اقتصادي ثبات دا اغېزې نشي پرېښودلی. صرف د دغه اقلیمي تغییراتو له اړخه زیانمن شوو بعضې وګړي چې معیشتي ستونزې لري په بېلابېلو برخو کې دغه روغتیایي سکتور ته د خدماتو په لاسرسۍ کې بیا د دغو بنسټونو یو څه فعالیتونه درلودل چې د دغه اړخه به بیا یو څه ستونزې هغه هم د لنډمهاله لپاره کیدای شي پیدا شي، خو ډېر پر اقتصادي وضعیت او د خلکو پر ژوند ډېر تاثیر نشي پرېښودلی. بله ښاغلی حبیب، د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر روسیې، چین او ایران باندې د فشار راوړلو په خاطر باندې د چابهار بندر کې سوداګریزه راکړه ورکړه بنده کړې ده. دغه بندیز څومره کولی شي افغانستان باندې اغېز ولري؟ دا بعض مسایل چې دي دا د سیمې په کچه د ډیرو هیوادونو ترمنځ یو مشترک موضوعات دي، ځکه د چابهار بندر یو مشترک المنافع هیوادونه دي. دلته یوازې د افغانستان موضوع نه ده، هلته د سیمې په کچه تر خلیج هیوادونه دي، هلته د جنوبي آسیا هیوادونه دي، د هند په شمول دی، خو ایران ده. دا یو د سیمې په ساته منطقه ده. متاسفانه کوم دغه پریکړې چې کېږي د ده څخه ټول نړۍ او د سیمې هیوادونه متضرر کېږي، خصوصا د تجارتي، ترانزیتي او سوداګرۍ په برخه کې. نو د دغو د منفي اغېزو لپاره بیا لارې چارې د هیوادونو لخوا هم ترسره کېږي. په ټوله کې فعلا د افغانستان لخوا کوم صادرات چې کېږي د چابهار په بندر له طریقه داسې خاصې ستونزې نشته، خو کومې دغه پرېکړې چې کېږي د دغه منفي اغېزې د سیمې او د نړۍ په کچه دي، او په دې برخه کې بیا مشترک کار ته ضرورت ده، د یو ګډ کار ته د ټولو هیوادونو پوره همغږي باندې، چې دا به بیا وروسته د مختلفو هیوادونو او پر دې تړاو خپلې پرېکړې او خپل نظرونه ولري. صحیح. تاسو د مثبت لور ته د افغانستان د اقتصادي تحرک یادونه وکړه. د دغه تحرک د چټکتیا دپاره د اقتصاد وزارت لنډمهالي اوږدمهالي پروګرامونه څه دي ښاغلی حبیب؟ او په اوږدمهاله پلانونو باندې ډېر تمرکز ده، ځکه چې هغه کوم اقتصادي اولویتونه چې دي هغه ځانګړي شوي دي. زموږ ټوله تمرکز او توجه پر دې ده چې خپل کورنی ناخالص تولید د ثبات او د ودې لپاره کار وشي، پر هغه سکتورونو باندې حمایت شي، پانګونه وشي، کوم چې د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل کېدی شي، کوم چې د کورني تولید د پراختیا سبب ګرځي. ترخوا یې د کورنیو بهرنیو پانګوالو لپاره هم په مختلفو برخو کې بیا لازمې اسانتیاوې برابرې شوي دي، او د شته ټولو هغه اقتصادي ظرفیتونو څخه ګټه پورته کېږي د عامه هوساینې لپاره. او په لنډمهاله کې هم یو تعداد برنامې دي چې د مختلفو وزارتونو سره مونږ په ګډه هغه مخې ته وړو، هغه که د وړو او منځنیو تشبثاتو د حمایت په برخه کې وي، داسې د حرفوي زده کړو په برخه کې هم مشترکې برنامې شته دي چې ځوانانو ته داسې فني او مسلکي روزنه ورکوي چې هغه په مارکیټ کې
بیا د کار سختن شي یا کار پیدا شي په هماغه بخش کې او داسې نور برخو کې هم برنامه شته. بله ښاغلی حبیب د کورنیو تولیداتو یادونه مو وکړه. افغانستان کې د همګړۍ ځینې اقلام په کور دننه تولیدیږي، ولې د دغو تولیداتو د ودې او پراختیا لپاره په کور دننه تر اوسه پورې څه شوي دي؟ څومره عامه پوهاوی هیوادوالو ته ورکړل شوی دی؟ ځکه بازارونو کې موږ تاسې چې ګورو تر ډیره پورې هیوادوال د وطنیو تولیداتو یا کورنیو تولیداتو پر ځای باندې بهرنیو تولیداتو ته ارزښت ورکوي، ترجیحات ورکوي. وجه څه ده؟ کوشش پر همدې روان ده. اوس خو لله الحمد تر 140 قلمه داسې اجناس دي چې کور دننه تولیدېږي په مختلفو سکتورونو کې. لا هم کوشش کوو چې دغه وده وکړي او ډېر اقلام دلته تولید شي. یو شمېر داسې یو وارداتي اقلام هم لرو چې د هغه رقابتي مزیت کور دننه شته ده، یعنې کېدای شي کور دننه تولید شي. د هغو دپاره هم هلې ځلې روانې دي. په ټوله کې دغه موضوع د هیوادوالو سره هم په ډېر ښه ترڅ کې شریکېږي چې د کورني تولید څخه استفاده وسي، حمایت وسي. حتی په دغه برخه کې مخکې تر دې هم لاسته راوړنې شته دي په ودونو او په داسې نورو مراسمو کې د وطني محصولاتو او تولیداتو څخه استفاده وشي، خصوصا د میوه‌جاتو څخه، سبزیجاتو څخه. په ټوله کې د هغه وارداتي اقلامو باندې بیا یو څه تعرفې هم جګې شوي کوم چې کور دننه هغه تولیدېږي، د همدې لپاره چې کورنی تولید حمایت شي. او کوشش پر دې ده چې پر دغه برخه کې د پانګونو د جلب جذب لپاره لا هم اسانتیاوې برابرې شي. په دې برخه کې هم کارونه شوي، د مالیاتي تخفیفات رامنځته شوي دي د پانګوالو لپاره. او کور دننه او کور د باندې د مصرف او د دې لپاره بیا نندارتونونه هم جوړ شوي دي په ډېری هیوادونو کې، حتی په هغه کې چې خپل کورنی تولید هلته معرفي شي او د مارکیټینګ لپاره یې چې هلته په ښه وجه به عرضه شي په نورو مارکیټونو کې. یعنې پر دې برخه کې ډېر کارونه شوي او لا هم ډېرې طرحې او برنامې تر کار لاندې دي چې د کورني تولید د حمایت لپاره دي. بله، ډېره زیاته مننه د اقتصاد وزارت ویان ښاغلی عبدالرحمن حبیب چې خپرونه کې مو ګډون کړی او په موضوع را سره بحث درلوده. ستاسو نه هم مننه. کور آمدان.